بسم الله الرحمن الرحیم. ولو تیمم بالملح وکچره تبین یو په مولګه سره ان کان مائیان کچره واغه مولګه مائی ماء یب مائی هغه شای چې د ایبه سره تعلق وي، یعنی دا مولګه چې د ایبه نه جوړه شوی لا یجوز بیا نجایز کیږي. مائی مولګه سرانګي یعنی د دریوبو ایبو و خوټای بیا غایبو یغشي و مولګه پوتې شي، مولګه کو نشه پوتې شي په دریوبی مولګه باندې ته بین نه راو کېږي. و ان کان جبلیان او کچره اغا مولګه وی جبلی جبلون غرتا وی کچره د غرنار وتلی مولګه وی یجوز به پیغه باندې ته بین راو کېږي، یعنی اغا غار وی د غره ماداوی اپ مولګه شه پتا لاشي. و ان کان جبلیان یجوز به کچره اغا مولګه وی د غره ولا بیا راو کېږي هغه باندې تبین زمیشت سو وطن چې کیما مولګه دو د غره دو. وقال شمس الائمه او فرمایلی دی شمس الائمه الصحیح غندی چې صحیح خبره ده مو څنګه انه لا یجوز چې نجایز کېږي کذا ذکرو فی المحیط د غرنګ ذکر کړی دا خبره په محیط کې ته بشه، یعنی دا جبلی مولګه چې به په دغه باندې جایز کېږي. او شمس الائمه فرمایي چې صحیح دا خبره ده مو څنګه چې په دغه باندې نجایز کېږي و دا غرنګ دا کیسه په محیط کې ته بشاره خوستي ده. والسبخه بمنزله الملح شرط وی کنا و شرا زوی د مولګه دو وقد ذکر الاسبجابیو و ذکر کړی دی اسبجابی فی شرحی په شرحه خلاصه یجوز تیمو بالسبخه چې راو کېږي ته بین په شری سره. مسافر اصابه مطرن دبل مسئله شلا مسافر دا اصابه مطرن ورسد دتا بروم فبتل ثوبه وسرجه بیا لم دیش له خطه د و زین د زین په سواری باندې لګی په وسپه ولم یجد ترابا ولا حجرا ولا ماء و دغه مسافر میندې نکړه خوره ونه کونه ونه یب ترابا خوره حجرا کونه ماء یب فانه یلتخ صوبه بالطين پس دایوه ولړی خط خپل په خاطه سره برون شو دا کنه هر شای لوم د دې د خطه یا د زین یا لیندا مزه کایلم د خاطه یالي اس وچه خوران شته چې دای پیغه ته بینو وای کونه نشته چې پیغه ته بینو وای ی بیان شته چې او داسو کو به ودای سو کو پالم د خاطه شوی خطه ولړی و یو جففه و وچه وکو هغه خطه و یفرق و وسیلای ويتيمم به وتبين وای پیغه خطه بنده. ولا يجوز التيمم بالطين و نجایز کیږي تبین په خاطه سره دغه چې خاطه سره مخ سوکیږي و دا غوېلی شوې دي چې په خاطه سره تبین ځکه نه راوکېږي چې په دغه بنده غالبا یبدو چې یب غالبا دو. قال شمس الائمه فرمایلی دي شمس الائمه الحلوانی لا يتيمم بالطين چې په خاطه سره تبین نه وای و ان فعل يجوز کچره تبین یو په خاطه سره يجوز بیا جائز کېږي. وكذلك يجوز التيمم بالحصى والكيزان والجباب و د غرنګ جائز کېږي تبین په حصا کونی سره والكيزان او په کیزه سره والجباب او په مټی سره والغدارته او په کونډل سره والخيطان من المدر و په خندق باندې د خاطه نه چې کوم خندق جوړ شوی په هغه باندې جایز کېږي. او کبیری شرح دو د منیا په کبیری شه په دوی شه د عبارت داسه ده وقزات یجوز التیمم بالجس منیا کې تو په شه حسالی کلی دي کونی او کبیری شرح شه لیکلی دي بالجس جس دا خندق ته چینان ویر کېږي خندقه په کینی بنده ول کیزانه و په کیزه بنده ول جباب جباب ماټیه وکذا یجوز التیمم بالجس ول کیزانه ول جباب ول غدارته و د غرنګ جایز کېږي ته بین په چینه سره چې یغه یو وخله جس و چې حسا وی بیا حسانه مراد کونی دي چې جایز کېږي ته بین په کونی سره و په کیزه سره او په ماټی سره جباب ماټی والغدارته و په کونډورو سره والخيطان من المدر و د خټه په خند کې واللبن و په کچا خشته سواء کان علیه غبار
ام لم یکن برابر خبره دو کوي پیغه باندې ګاردل یا نوي ولا يجوز التيمم بالغداره المطلع ونه جایز کېږي تبین په ایغ کونډولو باندې چې د باندې نقش جوړ شوی وي بل آنو کې په کلایي سره د کلایي نقشینه چې ګلون په جوړ شوی وي ثم بطن الغداره وظهرها على السواء بیا ګډه د کونډولو او ملا د کونډولو دا برابر دي الا اذا كان عليها غبار مگر کچره وی پیغه باندې غبار چې په کوم طرف به غبار زیات وي بیا د ایغ طرف نه سړی تبین وای ولو تیمم بالخزف کچره تبین یو په کودري سره فان كان متخذا من التراب الخالص پس کچره دا کودرا جوړ شو وي د خالص خورنا ولم يجعل فيه شيء من الادويه وبيغه شي هڅ شاید د وینا ګډکړه نوي دا به تیمم بیا راوکېږي تبین په کودري سره یا وان لم يكن عليه غبار اگر کنوي پیغه کودري باندې گاړه ده وان تیمم بالرماد لا يجوز وکچره تبین یو په یره سره بیا نه راوکېږي تبین وان اختلط الرماد بالتراب کچره گاډش له یره د خوره سره ان کان تراب غالبا يجوز کچره غالب وي خوره بیا جایز کېږي تبین وان کان الرماد غالبا لا يجوز کچره وا یرا غالبا یعنی یرا په ډیره والا يجوز به تبین نه جایز کېږي وان اصابت الارض نجاستن کچره ورسه د امزکه ته بالموزی فجافت پس بالموزی پوچ اشلا وذهب اثرها ولود اثر د بالموزی جازت الصلاه علیها جائز د المینس پیغه مزکه بونده ولا يجوز التيمم منها ونه جائز کړي تبین وال د ایغ زوینا فی ظاهر روایت په ظاهر روایت سے ظاهر الروایات امام محمد سے پیش کی تو بنا دی ورویا عن اصحابنا وروایت شو د میر د علماونا انه يجوز ايضا چې بیا یا جائز کړي تبین چې دکیما بالموزم زکا وچشلا د میر زنا علماو یې چې په دغه بندا تبین کېږي ول اول اصح اول خبره زیات صحیح دو اول خبره دا غوا چې لا يجوز التيمم منها نجس کېږي تبین د اغم زکه ځخه و اذا تيمم الرجل من موضع هر کله چې تبین و یو سړی د یو زوینا فتيمم الاخر من ذلك الموضع بیا تبین و یو بل چا د اغ زوینا من ذلك الموضع ايضا بیا تبین و یو بل چا یا د اغ زوینا جازا راوودو یو سړی د یو زوینا تبین و بل سړی پورغای په هغه ځای باندې لوسینا واله هغه ځای ته بینو کو دغه پر راوړو وتامم فی الجنابه والحدث سواء و تبین په جنابت سے او په بیودسیه شی یو شایدا ټیکلا تبین یې شایدا په جنابت او په بیودسیه دواړه شي